هغه یار چې ښایسته دی تر افتابه، مخ به کله را څرګند کله نقابه، بېلتانه په زړه زهیر کړم بې حسابه، یو سبب وکړئ مسبب الاسبابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. ملاقات د ښایستهو مې نصیب کړي، د ښایست په ګلستان مې اندلیب کړي، اندلیب مې په ګلشن د خپل حبیب کړي، خدایه ما په دلبرانو کې قریب کړي، ومې ژغورې د دې اهل له عتابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. هغه یار چې زه یې مینه په دیدار کړم، همیشه یې و دیدن ته انتظار کړم، شپه و ورځ پسې نارې وهم کوکار کړم، که په روی ورته تمام جهان رویدار کړم، سترګې نه پورته کوي د ناز له خوابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. بېلتانه یې پټ پنهم په زړه تاراج کړم، و دیدن ته یې په هسې رنګ محتاج کړم، چې غرقاب د غمونو په امواج کړم، هیڅ پایا به موندی نشي څه علاج کړم، د اشنا د مینې غم شه ناپایابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. ته چې کسې د جملو بې کسانو، همکارسازي د جملو خام کارانو، الهي په بزرګۍ د بزرګانو، زه وصال په دعا غواړم د خوبانو، لا به کله دا دعا کړې مستجابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. اسیر کړی دی د زلفو په تناب یم، تکبیر کړی دی د سترګو په قصاب یم، د کشتۍ غوندې مدام په اضطراب یم، لکه زه چې ستا له غمه په عذاب یم، خبر مشه هیڅ بنده له دې عذابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. درېغه مه وې په دنیا کې پیدا شوی، او کوې هم خو دا هسې شان خو مه وې، لکه زه یم د هجران په لمبو سوی، څو به ګرځم په دا هسې اور او لوی، چې سینه مې په درس عمر شوه کبابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. هی هی څه مې دا خراب خاطر ناخات شه، زیست روزګار مې همیشه آه و فریاد شه، عمارت مې د زړه هسې رنګ برباد شه، چې هبا غوندې بیخه بې بنیاد شه، د ښادۍ تمه به څه کړم له حبابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. پټ پټ ګرځم د ناصح له نصیحته، راته کاندې نصیحت په څو صورته، چې توبه کړم د خوبانو له قربته، هیڅ ځواب یې په ما نشي له غیرته، درمانده ورته ولاړم بې ځوابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. دا ځواب هسې څه نه دی چې په خوله شي، د عشق راز څه هسې نه دی چې وایه شي، دا مشکل حکایتونه په ما نشي، د دې بحر بې پایان حساب په څه شي، چې زه و چاته وایم له حسابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه. چا موندلی د دې بحر پایان نه دی، دغه راز و هر سړي ته عیان نه دی، هیڅ چا کړی د دې چارې بیان نه دی، دغه واړه عاشقي د رحمان نه دی، چې په خوله کې لال و دور لري سیرابه، چې زما ملاقات وشي له احبابه.